Bismillahirrahmanirrahim. Hello, how are you guys? زه نن تاسو ته چې کوم دغه ایکسپلین کوم نو هغه وډ دی. وډ اکثر ډېر سټوډنټان په وډ باندې کنفیوز دي او وډ زه تاسو ته مختلفو طریقو سره ایکسپلین کوم. په دې ټول فارټ کې تاسو ګورئ دي نه دي پورې دا ټول بیل فارټ دي. په دې کې زه تاسو ته وډ ایکسپلین کوم چې وډ به څنګه استعمالوئ، وډ کوم ځای کې راځي او وډ څه مطلب دی. ډېر سټوډنټان په وډ باندې کنفیوز وي، نو امید دی چې دا کنفیوژن زه ستاسو لرې کوم. به هر حال که بیا هم چاته په وډ کې څه مشکلات وي کمنټ کې ماته ولیکئ، نو انشاءالله زه به ستاسو کنفیوژن یا شک لرې کوم. دلته وګورئ فاسټ آف ویل. نو پاسټ ټینس کې تاسو وایئ چې ویل خو فیوچر ټینس کې راځي، نو پاسټ ټینس کې څنګه راغلی دی؟ نو پاسټ ټینس کې چې کله ویل راځي نو هلته بیا وډ راځي. لکه ویل خو اکثر په فیوچر ټینس کې راځي. آی ویل پلی، آی ویل ایټ، آی ویل ډوینګ سمثینګ. نو دلته لکه ویل راځي. وکتو تاسو په پاس کې څنګه راځي. پاس کې چې کله راشي نو اوس تاسو ګورئ دیتا he had said that he would go to Mumbai. he had said هغه ویلیو past perfect tense جمله ده. he had said هغه ویلیو that چې conjunction دی that چې he would go to Mumbai چې هغه به ممبئی ته ځي. ممبئی ته به ځي خو په تیر وخت کې ویلی و. نو دلته به داسې خبرې چې کله راشي نو بیا به وډ استعمالوئ. ټیک شوله. he had said هغه ویلیو that چې he would go to Mumbai چې هغه به ممبئی ته ځي. هغه به ممبئی ته ځي. هغه ویلیو تیر پاست ټینس جمله شو که نه، وډم استعمال شو. ټیک شوله. رام said that he would not eat burger. Ram said, Ram value that he would not eat burger. چې هغه به برګر نه خوري. ٹھیک شو. تیر وخت دی که نه. د بل جملې ده I had informed you. I had past perfect tense جمله ده. I had informed you ما خبر کړی ته یا ما انفارم کړی ته that چې I would search office by I would reach office by 11 am. ٹھیک شو. 11 am ما خبر کړی ته چې زه به 11 بجې آفس ته رسم. 11 بجې به د فرض رالی وډ رالی. ٹھیک شو. نو وډ به دلته استعمالوئ. دویم کانسیپټ ریپیټیشن ان فاسټ، یعنی د تیر وخت کې ریپیټ کول. دویم کانسیپټ کې یعنی په تیر وخت کې څه خبرې یا څه کول هغه ریپیټ کول، هغې ته څه وایي ریپیټیشن ان فاسټ. هغې کې به تاسو وډ څنګه استعمالوئ. زه تاسو ته دلته یو پیراګراف در کوم. دې پیراګراف ته وګورئ. when I was a kid کله چې زه ماشوم وم. when I was a kid I would go to school. زه به سکول ته تلم. وډ رالی. I would go to school. د تیر وخت خبرې کوم که نه. دلته وډ رالی. I would play with Aman. ما به د امن سره لوبه کوله. with رالی. وډ رالی. وډ. ٹھیک شو. تیر وخت خبرې کوم. he would always give me his ball. یعنی امن یادوم. هغه به همیشه د ما فاره ماله خپل بال راکاو. وډ رالی. we would bother other student. bother mean پریشان. نو موږ به نور سټوډنټان به پریشانه کول. teacher would often scold us. ټیچر به همیشه اکثر منګه رټلو چیړلو به.
ٹھیک شو نو تیر وخت خبرې ما وکړلې نو اوډ مې ټول استعمال کو پاس وخت نو دا ریپیټیشن and fast. When I was a kid, I would go to school. I would play with Amman. He would always give me his ball. We would bother other students. Teacher would often scold us. Okay. तीसरा concept. دریم concept used to यानी used to would چې راشي نو بیا به would کوم ځای کې استعمالوي دا concept clear کوي. دا اکثر تیر وخت خبرې سړی کوي یعنی یوز ټو مطلب دی عادت یو شي عادت کېدل یا عادي هغې ته یوز ټو وایي نو اکثر تاسو خبرې کوئ چې زه د دې عادت وم نو ما به دا کول دا به مې کول دا به مې کول پښتو کې موږ داسې وایو نو هغې دپاره انګلیش کې تاسو وګورئ دلته I used to play daily زه د کیل روزانہ عادت ہوں ڈیلی عادت ہوں ہمیشہ I used to play daily ماں با روزانہ کھیل کھاؤں عادت ہوں Then I would meet Rahul نو بیا then بیا I would meet Rahul زبا راہول سے ملاویدم after that هغې نه پس یعنی راهول د ملاوېدو نه پس after that we would watch cartoon موږ به would به watch cartoon موږ به کارټون کتو ٹھیک شولا نو would به یو تیزی کې استعمالوئ ٹھیک شو مخکې چې زموږ کوم کانسپټ دی هغه دی کنډیشنل ټایپ 2 یعنی کنډیشنل سنټینس هغه وي چې د یو کامې نه دی خوا چې کومه حصه وي د هغې کلوز دا بله حصه وي لکه اوس تاسو دې سنټینس ته ګورئ تاسو به ښه پېښ شئ if I went he would come home که زه تللی هغه کور ته راتلو ٹھیک شو دلته وډ راغی ٹھیک شو تاسو همیشه دپاره دا ځان سره یاد ساتئ چې کله د کامې نه بعد دویمه حصه شروع کیږي نو وډ سے چې کم ورب لګي نو هغه به پس پام به لګي پس پام به د ورب لګي نو تاسو په دویم سنټینس کې ګورئ if I were him که زه پرایم منسټر وی I would help you ما به تاسو مدد کولی I would دلته تاسو به دا یو ځان سره یاد ساتئ دلته ور راغلی دی ای څه همیشه واز راځي خو په کنډیشنل سنټینس کې کله هم چې اف راشي نو بیا که سینګولر که پلورل د ټولو سره به ور لګي ور ٹھیک شو نو دلته آی څه واز لګي خو دلته ور ځکه لګي دی دا کنډیشنل سنټینس دی یعنی معنی دا دی وایي که زه پرایم منسټر وی نو ما به تاسو هیلپ کولی نو داسې چې کله تاسو په پښتو کې وایي بیا انګلیش جوړوئ تاسو به یې داسې جوړوئ if I were him I would help you ٹھیک شو دا کنسپټ ځان ته کلیر کړئ او کمنټ ضرور وکړئ کوم ځای کې نه پوهېدئ په کوم سنټینس باندې نه پوهېدئ یا په ټاپک باندې کمنټ ضرور وکړئ کله چې کنسپټ کلیر نه وي نو ستاسو کنفیوزن یا ډاوټ نه کلیر کېږي شک هم نه ختمېږي ٹھیک شو زموږ چې مخکې کوم کنسپټ دی هغه دی وډ پاسبلیټي یعنی آفر یا آفر د وډ استعمال په پاسبلیټي یعنی ممکن والی چې کیدای شي دا وشي هلته به هم وډ استعمالوئ تاسو ګورئ I will go to Delhi زه به دلی ته ځم ٹھیک شو I will go to Delhi زه به دلی ته ځم ویل راغلی کله چې شک وي چې یاره ځم به یا به نه ځمه کیدای شي لاړ نه شمه کیدای شي لاړ شمه نو هلته تاسو وډ استعمالولی شئ ګورئ ورته دلته I would go to Delhi ٹھیک شو وډ دلته استعمال شو د ویل په ځای باندې
نو possibility د فاره دا استعمال شو. صحیح ده. I may go to Delhi د سیم تاسو لیکي شي I may go to Delhi. I might go to Delhi کېدای شي زه دلی ته لاړ شم. I might go to Delhi د سیم لیکي شي. I could go to Delhi د سیم لیکي شي. اوس ایڈوانس انګلیش کې لکه ټول خلک څه شي استعمالوي کوډ استعمالوي I could go to Delhi. ٹھیک شو لا. ها وډ افر چې کوم دی دا درې سنټنس ما ورکړي تاسو دې ته وګورئ. would you dance with me ته به ما سره ډانس وکړي لکه سوالیه جمله ده افر دی نو دلته به مو وردا کې would you dance with me یعنی ته به ما سره ډانس وکړي. would you play with Ayash would you play with Ayash ته به ایان سره لوبه وکړي ته به افر دی ته به ایان سره لوبه وکړي مونږ وایي would you join me as I am alone ته به join کې ما ول چې زه ځان لایم as conjunction دی دلته معنا ده کیم کې یعنی ولې چې I am alone کنجنکشن باره کې به زه تاسو ته یو ویډیو جوړوم as because دا ټول چې دا کوم ځای کې راځي هغه به زه تاسو ته کلیر کوم. would you join me ته به join کې ما as I am alone ٹھیک شو افر دی. زمونږ مخکې کانسیپټ دی would like to اپر کیس کې او want کیس کې دوانو کیس کې would like to اپر کې به څنګه دا کوي او would like to want کې به څنګه دا کوي. دلته ما څه 15 سنټنس دي تاسو وګورئ په دې کې دا درې سنټنس د افر والا دي یعنی افر دی دا او دا دوا د وختلو والا دي want والا دي. would you like to dance with me ته غواړې چې ما سره ډانس وکړي افر دی. would you like یعنی ته خو خوې چې ما سره ډانس وکړي اکثر وایي که نه ته غواړې چې ما سره ډانس وکړي یا ته خو خوې چې ما سره ډانس وکړي. would you like to go there ته غواړې چې هلته لاړ شي یعنی ته خو خوې چې هلته لاړ شي افر دی. would you like to play with Ayansh ته غواړې چې هغه Ayansh سره لوبه وکړي یا ته خوښوې چې Ayansh سره لوبه وکړي افر دی. ٹھیک شو. سوالیه ټیک مار به ورته هم کوئ سوالیه نشان به ورته هم کوئ. صحیح شو. want کې ګورئ I would like to study now زه اوس study خوښوم I would like to زه خوښوم چاهنه ده غوښتل دي پسند دی خوښول دي. I would like to study now زه study خوښوم. I would like to sing an old song زه ګانا خوښوم زړه ګانا. ٹھیک شو. مخکې چې کوم کانسیپټ دی would you like me to obey want دا وګورئ دا ډېر مزیدار معلومات دي او اکثر سټوډنټان په دې کې ډېر کنفیوز کېږي. would you like me to go ته غواړې چې زه لاړ شم اکثر موږ وایي ته خوښې چې زه لاړ شم یعنی موږ اکثر داسې وایي ته غواړې چې زه لاړ شم. would you like me to go صحیح شو. would you like me to play ته دا خوښې چې زه لوبه کوم ته دا خوښې یعنی ته دا غواړې. would you like me to play would Ram like me to play رام دا غواړي یا رام دا خوښوي چې زه لوبه کوم. ٹھیک شو. ډېر مزیدار کانسیپټ دی لکه موږ اکثر وایو که نه چې رام دا غواړي چې زه لوبه کوم would Ram like me to play. بار بار پریکټس وکړئ یو جمله ډېره وایي مختلف جملې جوړې کړئ نو تاسو به دې سره عادت شئ. would I like you not to play نیگیټیو ته اوس ګورئ زه دا خوښوم چې ته به لوبه نه کړې
یعنی زه دا غواړم چې ته به لوبه نه کې. would I like you not to play. would Ram like Rahul not to go. ګوره د نه والا نفي والا جملې ته ګوره. رام غواړي یعنی رام دا خوښوي چې راهول به نه ځي، یعنی رام دا غواړي چې راهول به نه ځي. would Ram like Rahul not to go. بار بار پر اکټرس وکړي. ډېر مزیدار معلومات دي او دې کې سټوډنټان ډېر زیات کنفیوز وي. سوالیه نشانو ته هم کوئ. would you mind if او به د هغې نه دې خوا present indefinite سواله سنټنس. دا یو مزیدار کانسپټ دی د ووډ والا. تاسو دا وګورئ، دې باندې ځان پوهه کړئ، دا شخص نه لګي. would you mind it دې مطلب څه دی؟ یعنی ته نه خوښوي، یعنی ته خراب محسوسوي، یعنی ته بد محسوسوي. لکه موږ وایو که نه، یعنی ته نه خوښوي، یعنی پښتو کې اکثر وایي، اردو کې برا معنی ہے، ته خراب خوښوي. پښتو کې وایي موږ وایي ته نه خوښوي. if he goes home چې هغه کور ته لاړ شي. would you he mind یعنی هغه خراب محسوسوي، یعنی هغه غلط محسوسوي. if I go home یعنی هغه بد ګڼي. موږ پښتو کې وایي یعنی هغه بد ګڼي چې زه کور ته ځم. would they mind it یعنی هغوی بد ګڼي. would you mind if یعنی هغو would you mind would they mind یعنی هغو بد ګڼي. if I don't give them my football چې زه نه ورکوم هغو ته خپل فوټبال. would she mind یعنی هغه بد ګڼي، جنۍ ده، یعنی هغه بد ګڼي. if چې they don't select her چې هغه نه select کوي for this competition په دې competition کې هغه نه select کوي، یعنی هغه بد ګڼي چې هغوی نه select کوي په دې competition کې. ٹھیک شو. ډېر مزیدار کانسپټ دی. پریکټس وکړئ، مختلف جملې ولیکئ او ایکسپلین یې کړئ او سپیکینګ پریکټس وکړئ. would والا چې مخکې کوم کانسپټ دی would you mind به پلس د ورب فور فارم ING والا او به ابجیکټ. ٹھیک شو. سنټنس ته ګورئ، سنټنس چې وګورئ نو تاسو به کانسپټ کلیر شي. would you mind going there would you mind موږ اکثر پښتو کې وایي چې تا ته څه تکلیف نشته په تلو کې هلته، یعنی تا ته خو څه مشکل نشته دی په تلو کې هلته. نو سوالیه دغه هم راغلی. would you mind going there would you mind meeting me on Sunday یعنی تا ته خو څه تکلیف نشته دی چې اتوار په ورځ ما سره ملاو شي. ٹھیک شو. تا ته تکلیف نشته. would you mind meeting me on Sunday would he mind calling me یعنی هغه ته څه تکلیف نشته دی چې کال وکړي ماته. موږ اکثر پښتو کې یعنی هغه ته څه تکلیف نشته چې کال وکړي ماته. would he mind calling me would he mind playing with us یعنی هغه ته څه تکلیف نشته دی چې موږ سره لوبه وکړي، یعنی هغه ته څه تکلیف نشته. نو would you mind دلته دی کې اف نشته دی، ډایرکټ د ورب فور فارم دی، لکه گو ورب ایس ING راغلی دی فور فارم دی، نو اف پکې نشته. نو دا ډېر مزیدار کانسپټ دی. کلیر پریکټس په ډېر آخري کانسپټ would it be okay if او بیا present indefinite sentence. ٹھیک شو. آخري دا کانسپټ وګورئ چې would دلته څه معنی ورکوي. would it be okay if he come
your home. یعنې دا به ټیک وي چې دغه ستاسو کور ته راشي. یعنې دا به ټیک وي په پښتو کې، یعنې دا به ټیک وي. would it be okay if he come your home? Would it be okay if I gave you 50 rupees? یعنې دا به ټیک وي چې زه درکړم تا ته 50 روپۍ. ټیک شو؟ would concept ته ګورو. would it be fine؟ اوکې په ځای تاسو fine هم لګولی شئ. would it be fine if he hurts you؟ یعنې دا به ټیک وي چې هغه ستا زړه په تکلیف ورسوي. یعنې دا به ټیک وي. ټیک شو چې هغه تا ته درد ورسوي. امید لرم چې ستاسو به ډېر خوښ شوی وي دا ټاپک د وډ والا، او ما تر ټوله کوم چې د وډ دغه هغه تاسو ته ما یو په یو باندې ایکسپلین کړو او ټول کنسپټ مې ته کلیر کړل، او ستاسو شک به لرې د دې نه. ورسره به زه مخکې هم ویډیوګانې جوړوم په مکمل کورس به زه تاسو ته ښیم انګلیش. ټیک شوله؟ او تاسو موږ سره اوسئ او د خپل ځان خیال ساتئ. ټیک کیر. ګډ بای.